أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر ویډیو کې مونږ د لیکوډ سټیټ پورې ویلو په پیج نمبر 61 باندې میلټینګ صحیح ده. دا د چپټر نمبر 5 فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اف میټر. ها نن به فریزینګ چې دی دا به وایو صحیح ده. دا هغه پروسیسز دي، هغه عملونه دي چې د میټر په سټیټس چینج کولو کې دا انوالو دي صحیح ده. په هغه کې اولنی چې دی هغه میلټینګ دی صحیح ده، مطلب پیګلنا یا فګلانا صحیح ده. او دا دویم چې دی دا دی فریزینګ. نو فریزینګ په اردو کې مونږ وایو منجمد ہونا یا ورته مونږ وایو جمنا صحیح ده. ها نو when water is kept in a freezer then what happens؟ کله چې اوبه کېښودی شي په یو فریزر کې نو بیا څه کېږي صحیح ده. during this process د دې عمل په دوران کې heat is lost، حرارت چې دی دا ضایع شي from water د اوبو نه. as a result په نتیجه کې the movement of its particles حرکت د دې د ذراتو become slower، دا شي فقلاره، دا سلو شي، آهسته شي صحیح ده. and they come closer to each other، او دوی یو بل ته نږدې راشي، دا پارټیکلز یو بل ته کلوز راشي، نږدې راشي صحیح ده. په لیکوډ سټیټ اف میټر کې په نسبت د سالډ سټیټ د پارټیکل وایبریشن چې نو داسې وایي، ځکه د پارټیکلز په مینس کې د دې په نسبت باندې د سالډ د ټوس شیز په نسبت باندې په لیکوډ کې ګیپ سیوای ځای ورته زیاتی، ځکه منځ کې ګیپ سي نو دی وایبریشن تیز کوي په نسبت د چا، په نسبت د سالډ. خو چې کله دا منګه واټر مطلب لیکوډ چې منګ کله په فریزر کې کیدو نو د دوی دا پارټیکلز چې دي د دې دا وایبریشن چې دي دا په غلاره شي، سلوور شي صحیح ده، او دوی یو بل ته نږدې راشي صحیح ده. the force of attraction between particles become stronger، او د دې ذراتو په مینس کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د یو بل د راښکودو کم قوت چې دی کم طاقت چې دی صحیح ده becomes stronger، دا څه شي دا زیات شي، مطلب د دوی دغه طاقت چې دی دا سیوا شي، چاق شي صحیح ده. thus the liquid is changed into solid، نو پس څه وشي لیکوډ چې دی صحیح ده هغه چینج شي سالډ ته صحیح ده. مایع حالت چې دی اوبو والا حالت چې دی هغه چینج شي ټوس حالت ته، کلک حالت ته صحیح ده. this process دا عمل is called freezing، دې ته ویل کېږي freezing، جمنا یا منجمد ہونا صحیح ده. یو څیز به پکې د دې سره ایډ کړو، د اوبو فریزینګ پوینټ چې دی په کوم باندې چې د اوبو نه آیس جوړیږي، آیس ته کنورټ کیږي، نو هغه دی په سینټیګریډ یا په سیلسیس سکیل باندې دی هغه 0 ډیګري سي صحیح ده. او که دا په فارنهایټ کې مونږ والو صحیح ده په ډیګري اف کې نو دا دی 32 صحیح ده. په سیلسیس باندې 0 دی او په فارنهایټ باندې دا څو دی، په فارنهایټ باندې دی دا 32 صحیح ده 32 ډیګري اف. ها او بیا بویلینګ چې دی د اوبو نو هغه 100 ډیګري سی دی، او په فارنهایټ سکیل باندې چې مونږ لو نو هغه 212 ډیګري اف دی، 212 ډیګري فارنهایټ دی صحیح ده. ها بیا په پیج 62 باندې که تاسو وګورئ نو بل یو پروسس دی چې دې ته مونږ وایو بویلینګ صحیح ده، او دې ته مونږ په اردو کې وایو اوبلنا
صحیح ده، اوبالنا یا اوبلنا. صحیح ده، خټ کېدل یا خټ کول. صحیح ده. when a liquid is heated، کله چې یو مایسس چې دی یا مطلب اوبه چې دي، صحیح ده، دې له موږ هیټ ورکو. صحیح ده، اوبو له چې کله موږ یا بل یو مایسس چې په لیکوډ فارم کې هغې له چې موږ کله هیټ ورکو، حرارت وله موږ ورکو کنټینیوسلی، مسلسل. صحیح ده. the movement of its particles becomes faster، نو د دې د ذراتو کم حرکت چې دی، صحیح ده، د دې د ذراتو کم حرکت چې دی هغه شي faster، becomes faster مطلب تیز شي. صحیح ده. when a liquid is heated continuously، کله چې یو مایسس، صحیح ده، په لیکوډ سټیټ کې یو څیز چې دی هغه هیټډ شي کنټینیوسلی، مسلسل هغې له هیټ ورکړی کېږي، ګرمي ورته مهیا کېږي، حرارت ورته مهیا کېږي. د مومنٹ آف اټس پارټیکلز، نو حرکت د دې د ذراتو بیکمز شي فاسټر، تیز. صحیح ده. د سپیس بټوین د پارټیکلز انکریزز، او سپیس چې دی، ځای چې دی په درمیان د دوی د ذراتو کې، د لیکوډ دا کم ذرات چې د دې په منځ کې چې کم ګیپس نو هغه ورو ورو ښه سیوا کېږي، زیاتېږي. ډیو ټو دس د لیکوډ از چینجډ ټو ویپرز اور ګیس، نو د دې په وجه باندې دغه لیکوډ چې دی دا بدل شي بخاراتو ته، یا ورته موږ وایو ګیشیس سټیټ. صحیح ده، مطلب ګیس ته بدلی شي. and this process is called boiling، او دې عمل ته څه وایي؟ دې عمل ته وایي boiling، دې عمل ته وایي اوبلنا. صحیح ده. آی هوپ چې په دې بویلینګ او په فریزینګ باندې به تاسو کلیر شي وي. په روانه ویډیو کې به انشاءالله د بل پروسس دی ایواپوریشن او بل دی کنډنسیشن، نو دا دواړه پروسسز چې دي دا به په روانه ویډیو کې انشاءالله ډسکس کوو. د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.